سلامونه نیکی له درنو قدرمنو هیوادوالو دا زموږ لومبۍ ویډیو به وي ان شاء الله په یوټیوب کې د انګلیسي درس شروع کوو او زموږ درس لومړی درس به د انګلیسي د الفبا نه وي د الفبا نه شروع کوو د صفر نه شروع کوو کېدای شي د ځینو دوستانو لپاره سویه یې ډېره ټیټه وي خو د صفر نه ځکه شروع کوم چې غواړم هغه دوستان او ملګري هیوادوال زموږ چې هغوی غواړي د شروع نه انګلیسي زده کړي نو ځکه موږ د الفابیټس نه شروع کوو یا د انګلیسي د الفباو نه چې الفابیټس ورته وایي الفابیټس په انګلیسي کې ټول شپږویشت الفابیټس دي 26 شپږویشت الفابیټس دي عموما ټول په انګلیسي کې او په دوه شکله په دوه قسمه باندې لیکل کېږي چې یو ته غټ الفبا وي په غټو تورو باندې لیکل کېږي یو په وړو باندې په وړو باندې په داسې شکل باندې لیکل کېږي او په غټو باندې په دې شکل باندې لیکل کېږي ټول شپږویشت دي چې په دغو شپږویشت ټکو کې 15 واویل دي بیا هغه هم درته تشریح کوم خو اول غواړم چې د هر یو حروف جدا جدا درته وایم تر څو تاسو یې ما سره ووایه ما سره تاسو ټول وایه الاول نه به شروع کوو وایي A B C D E F F G H I J K L M N O P Q R R S S T T U V V W X Y Z دوستانو په دې کې یو څو الفابیټس دي چې هغه په مختلفو شکل اکثره دوستان زموږ صحیح نشي تلفظ کولای یو لاغونه وی ده وی چې کله تاسو تلفظ کوئ دغه لاندې شونډه له پاسه غاښو سره جنګوئ او د خولې هوا د غاښو له سورۍ نه راوباسئ لکه وی وی بل ډي ده چې زیاتره دوستان زموږ پکې مشکل لري ډي اکثره زموږ دري زبان وروڼه چې کله د ډي تلفظ کوي ډي وایي نو اصل تلفظ یې ډي ده ډي ډي د ژبې څوکه د پاس تالو سره جنګول کېږي او په شدت سره خوشي کېږي ډي ډي او ټي هم همدغسې ده ټي هم همداسې ویل کېږي ټي او دغه د زد چې ده زد دوه قسمه تلفظ کېږي ځینو ځایونو کې کېدای شي ځینې خلک ورته زی وایي او په ځینو ځایونو کې ورته زد وایي په دې شکل باندې دا کوچني حروف د انګلیسي په دې شکل باندې لیکل کېږي او مخکې ما د ټیک ټاک په ویډیوګانو کې تاسو ته تشریح کړې وه چې د ټول د انګلیسي شپږویشت حروف دي چې په شپږویشتو کې 15 واویل دي واویل کوم حروف دي هغه به زه تاسو ته په دې شپږویشت حروفو کې هغه 15 به زه تاسو ته په نښه کړم A یو له واویل نه ده E دا هم واویل ده I O U دا 15 واویلز دي 15 پکې واویلز دي A E I O U دا 15 واویل دي په دې کې بیا دوه چې دي هغه سیمي واویل دي سیمي واویل کوم دوه دي هغه به په یو مختلف قلم درته په سرکل کړم چې یو W ده او Y دې ته سیمي واویل یا نیمه واویل وایي نیمه واویل څه معنا دا په ځینو حروفو کې په ځینې کلماتو کې دا د واویل اواز ورکوي چې کله د واویل اواز ورکوي نو هغه واویل اصلا بخښنه غواړم واویل باید زه تاسو ته تشریح کړم چې واویل کوم حروف دي کومې حروف دي په انګلیسي کې واویل هغه حروف دي دې ته اواز لرونکي حروف وایي واویل یا کانسوننټ زه هغه به درته انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې هغه به هم درته زه تشریح کوم چې واویلز کوم دي او کانسوننټ کوم دي لکه څنګه مې چې تاسو ته ویل دوستانو چې واویل هغه حروف دي دلته تاسو په دې تخته باندې ګورئ ما واویل پریښي دي او نور مې ترېنه پاک کړه او سیمي واویل مې هم پریښي دي واویل اواز لرونکي حرفونه دي د الفبا توري دي په انګلیسي کې چې یو کلمې ته اواز ورکوي په یو کلمه کې که چېرته د دغو پنځو نه یو هم نه وي نو هغه کلمه اصلا اواز نه ورکوي نه ویل کېږي هغه بالکل ساکته وي هېڅ ویل کېږي نه خو دغه دوه مې چې درته ویلي W او Y شاید په ځینو کلمو کې تاسو وګورئ چې په هغې کې مثلا د دغه پنځو نه یو هم نه وي خو د دغه دوو نه پکې راغلی وي نو ځکه دې ته سیمې واویل وایي چې په هغې کلمو کې دا د واویلو اواز ورکوي د واویلو اواز ورکوي نو ځکه دې ته سیمې واویل وایي دغه دوو ته
دا دوه چې دي دا سیمي واویل دي او دا 15 واویل دي. یعنی هر کلمه چې موږ تاسو لیکو مثلا کلیکو بوک بی او کی، اوس دا کلمه وګورئ په دې کې دغه او دغه دواړه او چې دي دا پکې څه شی دي واویل دي ځکه دغه کلمې ته आवाज ورکړی ده. یا مثلا ټیچ TEACH ټیچ یا تدریس کول، نو په دې کې ای هم واویل ده او ای هم پکې واویل ده، نو ځکه دې ته आवाज لرونکي وایي. یا مثلا پن په دې کې ای واویل ده، نو په هر کلمه کې باید دغه واویل د دغه 15 نه یو پکې باید شامل وي. که چېرته یو د دوی نه نه وي نو هغه واویل نه ده. اوس زه تاسو ته د سیمې واویل یو دوه مثاله درته ښیم. سیمې واویل کوم دي؟ سیمې واویل ما درته ویلې چې شاید تاسو داسې کلمې ووینئ چې په هغې کې د دې 15 واړو نه یو هم نه وي خو بیا هم आवाज ورکوي. هغه مثلا لکه وای. اوس په دې کې وګورئ د دغه 15 نه دغه 15 چې دي د دوی نه یو هم پکې نشته ده، خو په دې کې وای سته ده. وای څه ده؟ ما تاسو ته مخکې ویلې چې وای سیمې واویل ده یا نیمه आवाज لرونکې ده دغه وای، نو ځکه دې کلمې ته یې आवाज ورکړی ده. پوه شو دوستانو؟ ورسره مثلا یو بل مثال هم به زه ورکړم لکه سکای. په سکای کې هم مثلا وای پکې هغه ده او आवाज یې ورکړی ده، دلته پکې دبلې هم ده. نو دلته سکای کې دلته د آی غونته आवाज ورکوي ځکه دې ته سیمې واویل وایي او کلمې ته یې आवाज ورکړی ده. که بیا هم څه پوښتنې چې شی لرئ دوستانو کولی شئ چې په کامنټ کې راته ولیکئ. انشاءالله زه به کوشش وکړم چې جوابونه یې درته په کامنټ کې درکړم. د انګلیسي بیا هم شپږ حروفه دي، 15 پکې واویلز دي او د دوه پکې سیمي واویل دي یا نیمه واویل دي. بیا به انشاءالله په وروسته ویډیوګانو کې همدغسې انګلیسي ګرامر او محاورې به درته تدریس کوم. په دې هیله چې ویډیو له ملګرو سره شریکه کړه، د یوټیوب چینل سبسکرایب کړه. انشاءالله ښکلې ښکلې ویډیوګانې به در سره شریکوم.